د لسیزو راهیسې د خپلو حقونو بې برخې د قبایلي ولسوالیو مېرمنې اوس د عدالتونو انصاف غواړي. دا مېرمنې زیاتره د کورنۍ شخړو له کبله کړېږي. د پلار په جایداد کې مېرمنو ته د برخه نه ورکولو ستونزه د پښتونخوا د نورو سیمو په پرتله په قبایلي ولسوالیو کې زیاته ده. دا هغه اساسي حقونه دي چې مېرمنې اوس د خپلو کورنیو نه د عدالت په مټ غواړي. چې دا مرج ډسټرکټ چې کله نه خیبر پښتونخوا کې مرج شوي دي هغې نه پس دي چې کوم د خیبر پښتونخوا به ورته ووایو دا مرج ډسټرکټس ښځې چې دي خواتین چې دي هغې ته ډېره آګاهي راغلې ده او هغې نه پس هغوی ته دا پته ده چې زموږ حقوق څه دي. نو موږ سره د دې ریلیټډ بیا خولا کیسز طلاق والا کیسز ایون او چې کوم پراپرټي ریلیټډ میټرز دي ډېر زیات راغلي دي. دا د میلادي کال 2013 د مۍ میاشت وه چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو د هېواد په اساسي قانون کې د 50 بدلون په ترڅ کې د انګریزانو د وخت د قانون FCR نه خلاص شول. دغه قانون په قبایلي سیمو کې په طور قانون پیژندی شو. هغه وخت دا فکر کول هم ګران و چې یو مېرمن به د خپل مړه د اجازې پرته د خپل حق لپاره د کور د باندې وځي. خو د آیني بدلون نه اوس په قبایلي ټولنه کې د یو مثبت بدلون تمه کېږي. 2018 نه وروستو چې کله قبایلي علاقې په صوبه کې ضم شولې او د عدالتونه رال نو د هغې نه والا تر اوسه پورې زما په خیال په مومندو کې به د مېرمنو د په ضلع مومندو کې د مېرمنو کیسونه چې د فیملی میټرز دي او د جایداد غوښتنې هغوی کوي په میراث کې خپل حق غواړي. تقریبا دا به 80 نه والا تر 100 پورې کیسونه به راغلي اوسه پورې. دې وخت کې ما سره 2 کیسونه د دغه نوعیت دي چې هغې کې یو زنانه داسې ده چې هغه د خپل خاوند نه خله یا طلاق غواړي او یوه 2 زنانه داسې دي چې هغه د پلار په جایداد کې خپله حصه غواړي. په قبایلي ولسوالیو کې د خپل حقونو لپاره عدالتونو ته د راغلي مېرمنو دقیقه شمېره نه ده معلومه، خو ځینې قانوني وکیلان وایي دغه شمېر اوس د 100 اوښتی. په دغو کې د هر مېرمن د ژوند د کړاوونو قصه جلا، خو د عدالت نه د انصاف غوښتنه یوه ده. د قبایلي مېرمنو په دې غوښتنه کې مدني فعالان هم د دوی ملاتړ کوي. زمونږ چې کوم دی کار دا دی چې مونږ خو خلک زنانو له اویرنس ورکوو. ظاهره ده چې هغې ته مونږ دا ورکوو د هغې د خپل حقوقو حوالې سره خبرې ورسره کوو، ځکه چې زمونږ په دې سیاسي او د عمل کې چې کوم دی نو زمونږ دا قبایلي زنانه ډېر وروسته پاتې شوي دي. نو دوی له سیاسي شعور ورکول، دوی له دا انساني حقوقو حوالې سره دوی سره خبرې کول، دوی دا زمونږ کار دی. په قبایلي ولسوالیو کې د مېرمنو ژوند نه ترهګرۍ تر څنګ ناوړه دودونه هم ځپلی چې د عامه پوهاوي او تعلیم له لارې دغه ستونزې کمېدی شي. د قانون چارو کارپوهان وایي چې د FCR په قانون کې د طلاق یا خلا په هکله د محدود نشوایۍ له کبله هغه وخت اعلی حکومتي چارواکي یا پولیټیکل ایجنټ د داسې دوسیو اورېدو واک نه لرلو. رحمان الله BBC پیښور.